خپه به دی یو چې د قافلې ملګری رانه لاړ او داسې ملګری لاړ چې سم ملګری لاړ که دغه بزدلان دا وایي دا چې په غدر او خیانت سره شیخ رحمه الله وفات کړی دی یا وجلی دی که دوی دا وایي چې دې د لاسه به دا حق کم شي او یا به علما ویریږي او نور بیانونه به نه کوي او دا د هغه کچه خیال دی دا کچه خیال دی دا د خپل ځان سره ساتي او انشاءالله د شیخ رحمه الله دا وینا دا الله ته قدرمند وینا و ځکه چې هغه د الله دین بیانو دغه ظالمان به هم چې ته کامیاب نشي او د هغوی انجام به هم انشاءالله موږ په خپلو سترګو وینو چې الله یې د آخرت نه مخکې په دنیا کې څنګه ذلیله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله وی من عاد لي ولیا چا چې زما د دوست سره دشمني وکړه الله وی تنګې کو تن الله وی زه سره د جنګ اعلان کوم سم خیال دی چې دغه ولی الله اتیش چړې والی او هغه مړ کي دی به بچ شي د الله د الله د غضب او د قهر نه به دی څنګه بچ کېږي نو الحمدلله دا طریقه د الله ده په نیکانو باندې امتحانونه راځي او بیا الحمدلله دا هر څه لیکلی کېږي د دې هر څه یو ورځ ده الله ته مخامخ کېدلي او بیا الحمدلله فیصله د الله په لاس کې ده وما ربک بظلام للعبید او رب ستا د چا سره ظلم نه کوي څه چې دي د هغې به تپوس کوي فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون الله وی اے پیغمبر ستا پر رب می دی قسم چې دی ټول نه به د یوې خبرې تپوس کوم الله وی په ځان قسم خوړلی وي زه به د یوې خبرې تپوس کوم ورب الکعبه زموږ د زړه دومره مطمئن دی د الله په دې خبره باندې تپوس یې مه کوه هغوی زه به د یوې تپوس کوم د هر څه به تپوس کېږي نصیب دومره ده چې زموږ د منځ نه د دې دعوت د دې حق لارې یو تکړه عالم یو باعمله تقوادار عالم زموږ نه کم شو په دې کې باندې خفه یو نور دا طریقه خو د پخوا نه را روانه ده ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه نه ده د طایف په غرونو کې په کاڼو نه ویشتې شوی د احد په غزا کې زما مور پلار دې په قرباني راولېدلی نه و زنګونان یې نه و زخمي شوي تندې د هغه نه و زخمي شوي غاښ یې پکې نه و مات شوی په خیبر کې ولا یهودۍ ښځې زهر نه ورکړي په خوراک کې څو پیرې کوشش شوی دی د هغه د وجلو د دشمنانو د طرف نه خو الله ساتلی ولې دا سختي په هغه نه وي راغلي لوږې په هغه نه وي راغلي غریبي په هغه نه وه راغلي د وطن نه شړلی شوی نه و خلکو په قسمه قسم بهتانونه لګولي نه اوس موږ د دې سره عادت یو ځکه چې شروع د هغه چا نه شوي ده څوک چې زموږ دپاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله ستاسو دپاره پیغمبر کې یو نمونه پرته زموږ دپاره هغه نمونه ده ولې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سحر په منځ کې په محراب کې نه و شهید کړی شوی عثمان بن عفان وینه په قرآن باندې نه و توی شوی خوارجو نه و قتل کړی او نه و شهید کړی علي رضی الله عنه د هغه په ککرۍ کې توره نه و ننویستېدله او داسې له سلسله یې سره روانه نو دا امتحانات ابتلاءات هذه سنة الله دا طریقه د الله ده چې دا په نیکانو خلکو باندې راشي او هغه خوږ حدیث دی ډېر خوږ حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله کله یو انسان له ډېر اوچت مقام ورکړي خو دا انسان په عمل سره هغه مقام ته نشي رسېدی رب العالمین په یو سخته راولي چې هغه مقام ته ورسي نو په نیکانو بندګانو باندې چې کومې سختې راځي په دې کې د هغوی دپاره خیر پروت دی نو دا خبره د شیخ رحمه الله سیرت موږ نه بیانو نه زموږ موضوع دا ده او دې باندې چې ته بیا ځان له خبرې وکړو هغه ځان له اوږد سیرت چې هغه څه ناشنا عالم و د قرآن او د حدیث د بیانولو اگر که زما ورسره مخامخ ملاقات نه و شوی او نه ډېره رابطه وه خو یو څو پیرې خبرې شوې وې په وټساپ باندې او بیا اکثر چې د افغانستان نه به څوک راتلو کم ملګری نو د هغه ځینې به دوا سلام د شیخ راورسول دلته دې ځینې به څوک تلو ما به ورته وایم شیخ صاحب ته دوا سلام وایه دغه زموږ رابطه وه او نور د
بیانات داغه درسونه داغه هغه واضح دلیل دی په دې باندې چې دغه انسان ته الله سبحانه وتعالی څومره پوهه ورکړې وه په قرآن او په حدیث باندې او څومره دغه محنت او کوشش و دې دپاره چې خلک په قرآن او حدیث باندې پوه شي. اوس د شیخ رحمه الله سره ښه دا دي چې دغه د علم خور شي، دغه د بیانونه، دغه درسونه، دغه کتابونه د دې خواره شي. دغه سره ښه دا دي چې هغه چې څه بیان کړي دي قرآن او حدیث په رڼا کې په هغې باندې دې عمل وشي. ځکه چې ارمان د هر حق پرست عالم دا دی چې زه چې څه بیانوم په دې باندې دې عمل وشي. اوس ښه د شیخ سره صرف دا نه دي چې یو سړی صرف جړاګانې کوي، ښه د هغه سره دا دي چې د هغه په دې علم باندې عمل وشي. کم علم چې هغه نشر کړی دی امت ته خور کړی دی په هغې باندې دې عمل وشي. دغه شان د شیخ رحمه الله دپاره دعاګانې غوښته د هغه سره لوی خیتي، په سجده کې، په تهجدو کې، په عامو اوقاتو کې دا د یو عالم د یو استاذ معمولي حق ادا کول دي. معمولي حق، نور د استاذ او د عالم حق به امت یا شاگرد به څه ادا کړي، خو دا یو معمولي حق دی چې د هغې دپاره دعا وغوښتی شي هر وخت او الله ته فریاد او جړا وشي چې یا الله زمونږ دا عالم، زمونږ دا مشر، زمونږ دا استاذ دی وبخې. دا د شیخ رحمه الله نه بلکې د هر هغه حق پرست عالم چې هغه تېر شوی دی، وفات شوی د هغوی په موږ باندې حق دی. عامه دعا داسې کوه یا الله څومره علما چې مړه دي په ټولو باندې رحم وکړه، نو بیا خاص شیخ صاحب ته پکې دعاګانې کوئ، دا د هغه حق دی په موږ باندې. او ښه مطمئن اوسئ، ښه مطمئن، ګډوډ کېږئ بلکل مه په دې سره چې د یو عالم صحیح ده زړه یوازې ستاسو نه که زموږ زړه دې وکتو نو هغه لکه چا چې داسې په چاړه وهلی خوږ عالم ملګری د دې لارې بوج کم په موږ باندې. چا به راته دا ووي چې د شیخ سردار ولي بیانونه ډېر اورمه او په موږ باندې اثر کړی دی او موږ پې عمل کوو، نو زه به الله ګواه دی په دې به سخت خوشحاله شم چې شیخ باندې د الله رحم وکړي یو بوج یې کم کړی دی، ځکه چې زموږ د دین بیانول دا د مقابلو دپاره نه دی. مقصد قرآن و حدیث رسول دی که هغه د شیخ سردار ولی رحمه الله په جبه رسي او که هغه د بل شیخ او د بل شیخ او که زما په جبه رسي. اوس مسله صرف دا جوړه شو چې بوج په موږ باندې ښه ډېر شو، په موږ کمزورو باندې، ځکه چې یو خالي ځای، یو کنډه مې پرېښود، یو غټ خالي ځای پرېښود، هغه ځای پوره کول او د هغه په شان دعوت کول او هغه شان محنت کول دا ذمواري د هغه په ملګرو په وروڼو باندې په علماو باندې ښه ډېره شوه، ځکه چې یو ملګری د دې قافلې یو ملګری زموږ نه کم شو. خفه به دي یو چې د قافلې ملګری رانه لاړ او داسې ملګری لاړ چې سم ملګری لاړ. لکه کله چې خالد بن الولید رضی الله عنه وفات شو نو مدینه کې بعضو زنانو جړاګانې کولې، لکه همدلاسه ټول امت جړل، ځکه چې خالد رضی الله عنه د امت ته معلوم. بعضو سیرتونو کې راځي وي په جیلونو کې د کافرانو سره چې کوم قیدیان و هغوی په جیلونو کې جړل، یتیمانانو جړل، کونډو جړل وي، زموږ تپوس به څوک کوي، هغه داسې سړی نو مدینه کې جړاګانې کېدې نو چا اعلان وکړو چې جړاګانې بلکل بندې دي او امیر المؤمنین په دې خفه کېږي او هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه یادو او هغه په دې خفه کېږي نو هغه اعلان وکړو وی دعهن یبکین علی ابي سلیمان، پرېږده چې ابو سلیمان پسې وژاړي، چې ابو سلیمان پسې نه جاړي نو به چا پسې به جاړي، چې په خالد بن الولید پسې سړی ونه جاړي نو به چا پسې به جاړي، پرېږده چې ابو سلیمان پسې را ښځې وژاړي. نو شیخ سردار ولی رحمه الله په جان سړی چې دنیا نه ځي په هغه پسې به څوک نه جاړي او په هغه پسې به څوک نه خفه، هو موږ به هغه څه وایو چې په څه باندې الله راضي کېږي او دا وایو. الله اکبر. په دې آیت سره زړه ته ټکور او سکون میلاویږي او یاد یې کوي او بار بار یې وایي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله وی اے پیغمبر اوے دے خلقو تا، اوے دے کافرانو تا، دے منافقانو تا چی منگ تا نر آرسی مگر آگا سا جسا اللہ زمگ دے پارا لکھے گا چی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دا اللہ لکھلیو دا مرگ دا شیخ رحمه اللہ پا دی طریقے سرا دا سخت دا امتحان دا مصیبت دا عرص اللہ لکھلیو او زمانگ ایمان دے پا تقدیر باندی او منگ رازیو پا تقدیر باندی اللہ دی زمانگ نرازیش من پی بلکل رازی ہرچی دا غم دا بیلتون دے دا خو عام خبر ہوتا بی او بیا دا عالم بیلتون دا بیا دا عام خبرین بیا لگو چتا دا نو دا خفگان زمانگ جلون کی دا چی شیخ رحمه اللہ رانا جدا شو نور الحمدللہ دا آغا بینون واوری دا آغا خبری دا اول آغا بخپل دا ویلی بنیکانو خلکو بانی سخت رازی و دا رازی و دا غب رازی و دیسی دا آغا بخپل بینون کی ویلی دیتا تیارو جی دی سخت ہر ٹیم رات لیش بلکہ دا قافلین دا علماء دا حق پرست علماء پا دی قافلے کی جی سو کم دی آغا طول دیتا تیار جی طول دیتا تیار دی چی اس پتہ نلگی ہر سکی دیش او بیا پا دیسی ملکونو کی لکه افغانستان پاکستان او دغه د خوشا د ملکونو هلته خو امن و امان نشتی هلته هیڅ امن و امان نشتی هلته یو سړی غریب بس دغه وکړي خو بس دغه الله باندې توکل کړی او خپل ظاهري اسباب یې دغه کړي نو راته پته کېدی شي هر ټیم کې په ما څوک ګزار وکړي او د دې مبارک ځینه زه د افغانستان چې کوم مشران دي نو هغوی ته هم دا ویم چی کوشش وکړي د دغه ظالمانو د لټولو هغوی له سزا ورکړي دا ستاسو ذمواري ده دا په تاسو باندې د دې مسلمانانو حق دی دا په تاسو باندې د شیخ رحمه الله حق دی چې دغه مجرمان را پیدا کوي د خلکو په مخ کې ول سزا ورکړي چې د نن بعد به څوک دې ظلم ونه کړي به حدیث علماء سره الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د ټولو حق پرستو علماو حفاظت وکړي چې